پر یو چا لعنت ویل. ګرانو مسلمانانو ورونو، تاسې به هم پر فیسبوک لیدلی وي چې اکثره انسانانو د خپلې خولې څخه لاس اخیستی وي او په غوسه کې یو پر بل لعنت وایي. هیڅوک هم دا سوچ فکر نه کوي چې دا څومره ځورونکې او زړه دردونکې جمله ده. او بله دا چې نبي علیه صلات وسلام مبارک فرمایي پر مسلمان لعنت ویل داسې دی لکه د هغه قتلول. کتاب بخاري شریف. او بله د خواشینۍ خبره دا ده په کتاب بیهقي شریف کې روایت دی چې د 5 ګناهونو له امله به دا امت تباه کیږي. اول په یو بل لعنت ویل، دوهم شراب په کثرت سره چښل، دریم د ورېښمو لباس اغوستل، څلورم د سندرو او ډمانو زیاتېدل، پنځم نارینه د نارینهو یعنی د هلکانو نه او ښځې د ښځو نه خپل خواهش پوره کول یعنی لواطت او مساحقت کول. نعوذ بالله. رواه البیهقي. او دغسې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه ابو داود والترمذي. ژباړه: یو پر بل د الله جل جلاله لعنت مه وایست، نه د الله تعالی غضب ورته غواړئ او نه اور. یعنی داسې مه وایست چې پر تا دې د خدای لعنت وي یا دې تا الله جل جلاله په لعنت کړي، او داسې هم مه وایست چې د خدای په غضب اخته شي، او داسې هم مه وایست چې خدای دې دوزخي کړه یا په اور وسوځي او داسې نور. همدارنګه نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ژباړه: کامل مسلمان نه چاته پیغورونه ورکوي، نه پر چا لعنت وایي، نه فحش خبرې کوي او نه فضول خبرې کوي. کتاب ترمذي شریف. او په یو بل حدیث شریف کې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي کله چې یو بنده پر کوم شي او یا چا لعنت ووایي نو هغه لعنت اسمان ته پورته شي، دا اسمان ټولې دروازې ورته وتړل شي او له لوړ پورته کېدو څخه بند شي، بیا بیرته مځکې ته راستون شي، د مځکې ټولې دروازې پر وتړل شي، بیا راسته او چپې خواته ولاړ شي. کله چې د ننوتلو هیڅ ځای پیدا نه کړي نو پر هغه سړي نازل شي چې دی لعنت پر ویل سوی دی. نو که هغه سړی د لعنت وړ وو نو پر نازلیږي، او که نه وو نو بیرته پر لعنت ویونکي باندې نازلیږي. کتاب ابو داود شریف. د لعنت ویلو یو لوی تاوان دا دی چې لعنت لکه تکفیر داسې دی. په دې معنی که یو چاته کافر وویل شي او د هغه په اړه دا خبره سمه نه وي نو دا خبره بیرته ویونکي ته راجع کیږي. لعنت ویل هم داسې دی، که په بېګناه او یا د لعنت نه مستحق باندې وویل شي نو دا لعنت ویونکي ته راګرځي، لکه په حدیث شریف کې چې دا خبره تفصیلي ذکر شوه. او په یو بل حدیث شریف کې راغلی دی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي یوه سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې په باد لعنت ووایه. هغه ورته وویل په باد لعنت مه وایه، هغه ته امر شوی دی او څوک چې په کوم شي لعنت ووایي او هغه یې مستحق نه وي نو لعنت بیرته په ده ورګرځي. کتاب ترمذي شریف. الله جل جلاله دې موږ او تاسې نور د دې خطرناکې ګناه پر بل د لعنت ویلو څخه وساتي. آمین. ګرانو دوستانو، پر خپل مسلمان ورور لعنت ویل پرېږدئ. او دغسې علما کرام فرمایي چې پر کافر به هم لعنت نه وایه، ځکه کیدی شي هغه ایمان راوړي. او خپل پر مسلمان ورور لعنت ویل داسې خطرناکه ګناه ده چې خبر به نه یاست الله جل جلاله به در څخه ناراضه وي. ګرانو دوستانو، دا حکایات مصنوي شریف دا نوی د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.